د یونیسف په مالی ملاتړ په لغمان کې نن د 1.10 میلیون افغانۍ په ارزښت د اوبو رسولو سولري شبکو د یوې چارې بشپړې او د 2 نورو پروژو چارې پیل شوې. د یادو پروژو د پرانیستي پر مهال د لغمان والي کاري زین العابدین وویل د دغه پروژو په تطبیق سره به د سلطان غازي بابا، مومن آباد او سنگر مینو سیمو سلګونه اوسیدونکي له پاکو اوبو برخمن شي. اوله پروژه تقریبا سولري شبکه تقریبا 10 میلیون افغانیو په لګښت باندې جوړه شوه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه چې 210 کورنیو ته د پاکو اوبو بندوبست برابر شو. دوه پروژې نورې تقریبا افتتاح شوې چې 1 میلیون افغانیو لګښت پرې راځي او 6 میاشتو کې به تکمیلیږي. نوموړی همدارز وایي په دغه ولایت کې د ځینو نیمګړو پروژو د پاتې چارو د بشپړېدو لپاره هم په هڅه کې دی چې په پلي کېدو سره به سلګونه ځایي خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د لغمان والي په نړیوالو مرستندویه ادارو هم غږ وکړ چې په دې ولایت کې د پروژو د تطبیق لپاره ورته مناسب چاپیریال برابر کړي او هر یو یې کولی شي چې په ډاډه زړه رغنیزه او ټولګټې پروژې پلي کړي. بل لور ته ختیځ کې د اوبو رسولو ادارې چارواکي هم د لغمان په ګډون د ختیځ په کچه پاکو اوبو ته د خلکو د لاسرسي ستونزه مني او د حل په برخه کې د لازمو اقداماتو خبره کوي. کونړ ولایت کې هم موږ د 2.5 فارمینو لپاره یو ابتدایي او تخنیکی سروې ترسره کړې ده او ان شاء الله په آینده کې په هغې باندې هم کار روان ده چې زر د په هغې باندې معمولي جامه واغوندل شي او تقریبا په ننګرهار کې عملاً زموږ هغه هم د زون په سطحه یو ولایت ده او مرکزي ولایت د دې زون نو هلته هم موږ تقریبا هم دا اوس فی الحال د 8 پروژو کارونه روان کړي دي. سولري شبکې پروژه ده او نور همداسې د نورو شبکو تمدید د نویو پروژو غځول دي. ځایي خلک هم د یادو پروژو پلي کېدو ته خوښ دي او وایي له دې وړاندې د څښاک اوبو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخامخ وو. مخکې له دې چې دا شبکه دلته نه وه، فعاله نه وه، د 18 کسانو دا کور کلي شاوخوا اشخاص به راتله، د ریډیګانو په واسطه به 1 بشکه 2-3 بشکې به اچولې وي، بیا په کلي کې 1 یا 2 څاګانې وي او دې نه په سلګونو یا په زرګونو خلک د اوبو استفاده کوي. د باندې موږ ډېر ویاړ کوو او د خارج باندې موږ کوو او الله دې ته اجرونه ورکړي. بلخوا د یادو پروژو تطبیقونکي او ملاتړ کوونکي د خپلو ترسره کړو کارونو د کیفیت ډاډ ورکوي او زیاتوي چې راتلونکي کې به په دې ولایت کې ورته نورې پروژې هم پلي کړي. Today only we have already visited 3 projects and I believe that many more projects are going to come. You don't just worry, just wait for us. سولري سیستم د 25 کلونو د وارنټي او ګارانټي ضمانت ورکړل شوی دی. یعنی په 25 کلونو کې دې پروژه کې هر مشکل راځي دا په اساسي شکل بیرته رغول کیږي. عام وګړي د پروژو د پلي کېدو په برخه کې پر کیفیت او له حکومتي چارواکو د سر غوښتنه کوي. سباون ساحل، وحدت نیوز، لغمان.